بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیکی. د ثور میاشتې اتمه د افغان ملت د بریا ورځ او د یوې فکري ایدئولوژیک او سیاسي پروژې ړنګېده. کونړ کې د پاکستاني رژیم په وروستیو حملاتو کې د نږدې 100 ملکي کسانو مرګ ژوبله. او دا چې د آلمان لومړی وزیر وایي چې امریکا په وروستیو جګړو کې خپل حیثیت د لاسه ورکړی دی. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو السلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې د ثور یا غویي میاشتې اتمه په هیواد کې د کمونیستي رژیم د ړنګېدو له 40 کلیزې سره برابره ده. زه زلمی عزیزي یم. دا بشپړ خبرونه دي. 48 کاله وړاندې د 1350 هجري لمریز کال د ثور په 9مه نیټه څو پردیپالو کمونیستانو په افغانستان کې کودتا وکړه چې په هیواد کې د ډیرو ناورینونو او بدمرغیو لامل شوه. دغه پردیپالو څیرو د افغان مسلمان او مجاهد ملت د مقدساتو او اسلامي ارزښتونو په وړاندې په جنایتونو لاس پورې کړ. خو زموږ مسلمان او مجاهد ملت د کمونیستي فکر او د هغوی د اعمالو په وړاندې پاڅون وکړ او دا جهادي مبارزه چې له بېسارې قربانیو سره مل او د ډیرې سختي او درنې مبارزې په لړ کې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت هم ډیر درانه تلفات وګالل. نږدې 1.5 میلیون افغانان شهیدان او میلیونونه نور له بیلابیلو ستونزو سره مخ شول چې له 14 کلونو وروسته د کمونیزم شومې پدیدې او ورسره د وخت شوروي اشغالګرو زموږ په هیواد کې ماتې وخوړه او افغان مجاهد ملت وتوانید چې وروستۍ کمونیستي اداره رانسکوره او هیواد په بشپړه توګه آزاد کړي. د 1301 هجري لمریز کال د ثور اتمه نیټه د افغان ملت د بری ازادي او خپلواکي ورځ ده چې د افغان مجاهد ملت قربانیو پایله ورکړه او زموږ ولس او هیواد د کمونیزم له ښامار څخه ځان وژغوره. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو له امله د مرګ ژوبل شمېر 92 تنو ته رسېدلی دی. د کونړ د ولایت د عامې روغتیا رئیس قاري مظفر مخلص ویلي چې تر دې مهاله د اسداباد روغتون ته 15 ټپیان او د 9 شهیدانو جسدونه لیږدول شوي دي چې پکې ماشومان، میرمنې او د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو شمېر محصلین هم شامل دي. د نوموړي په وینا دا شمېرې وروستۍ نه دي او شاید لا هم لوړې شي. قاري مظفر مخلص ویلي چې د اسداباد ترڅنګ د سرکاڼو، ډنګام، شلتن او منوري ولسوالۍ هم د خلکو استوګنیزې تر برید لاندې راغلي چې زیاتره قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. همدارنګه ځایي اوسیدونکي وایي چې په دغه بریدونو کې د ملکي وګړو کورونه او تعلیمي بنسټونه هم په نښه شوي دي. دغه ځایي سرچینې زیاتوي چې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي او د پیښې د زیانونو د کچې ارزونه لا هم روانه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ضمیر کابلوف په یو رسمي سفر افغانستان ته را رسېدلی دی. بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی کابلوف به نن د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او نورو مسؤلینو سره په سیاسي، اقتصادي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډې وکړي. او روسي خبره چې د جرمني صدر اعظم فریدریش مرц ویلي چې ایران د امریکا په وړاندې د اټکلونو خلاف ډیر پیاوړی را څرګند شوی دی. ښاغلی مرц د اوسني وضعیت په اړه ټینګار کړی چې امریکا د ایران له کړکېچ څخه د وتلو لپاره روښانه تګلاره نه لري او دا چاري کولای شي چې تاوتریخوالي لا زیات کړي. د جرمني صدر اعظم همدارنګه ویلي چې ایران توانیدلی دی چې پر امریکا د پام وړ فشار وارد کړي او په سیاسي او استراتیژیک ډګر کې برلاسي پاتې شي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.